تورخم دروازه چیرته چې په دې نږدې ورځو کې د کډوالو د بیرته راستنېدو پروسه له بل هر وخت ډیره چټکه شوې ده. هره ورځ لسګونه کورنۍ د هجرت سختۍ او د پردیو مینو هغه کیسې پای ته رسوي او هیواد ته راستنېږي چې کلونه یې رنځول خو چاره یې نه وه، تر څو خپل هیواد ته ستانه شي او د پلار نیکه مینې ابادې کړي. هغوی چې د کوزي پښتونخوا او پاکستان له یو شمېر نورو ښارونو تازه راستانه شوي وایي هلته ورته شپې ورځې له هر پلوه سختې شوې وي او د پاکستاني لوري چلند هم ورسره چندانې سم نه و. د دوی په خبر چې د کډوالۍ پای ته رسیدو تر ټولو لوی لامل یې دا و چې اوس په هیواد کې سرتاسري امن دی او هر څوک کولی شي په ډاډه زړه خپلو سیمو ته ستانه شي او بې احسانه په خپل کور کلي کې ژوند وکړي. نوم ابراهیم دی او په پنډۍ کې اوسېدلو او دغه ځای نه راستانه شو خپل هیواد ته. هلته چې د وضعیت ډېر دغه ورسره ځکه چې هغو به پاڅابول کوله، تنګول به یې کوله په کارډ باندې، نو دې د وجې سره راغلو. ځینې کډوال چې هیواد ته د تورخم له لارې راستنېږي وایي پاکستاني لوري ته په یو او بل نوم سلګونه زره کلدارې اخیستل کیږي. دوی زیاتوي له دې ټولو مشکلاتو سره سره یې بیا هم د خاپوړو د هیواد د یادونه هره شیبه د فکرونو دنیا نیولې وه او بالاخره بریالي شو چې هیواد ته داخل شي، خو پلارنیو مینو ته لا نه دي رسېدلي. 1.5 روپۍ موږ نه په سکینر کې نن واغسته د 3.5 زره او چې راسې 100 روپۍ بیا دلته د قومي اډه ده، دوی اډه شخصي اډه ده، نو هغې کې بیا چې مونږ ګاډي داسې دننه کوو 100 روپۍ دلته ځي، نو دا رانه بېلې لاړې 200 روپۍ بیا یو لاړې 300 روپۍ بل چیک پوسټ هغه اخلي، دا خزهداران دا دی واغستې او 1400 روپۍ ما سره خپله اوس جي ټي ده داسې ورکه ده، هغه به زه تاسو ما سره ګاډي کې 1400 روپۍ ما باندې صرف د کسټم د ګیټ پاس راغلي دي، 1400 روپۍ رانه دا واغستې او چې کله بیا کسټم ګیټ پاس راکړي نو 1.5 روپۍ بیا خاصدار ته وایي چې زه کسټم والا یم، یعنې چې زه حساب وکړم که نه چې 100 نه زیاتې نه وي خو کمې ما نه دي لګېدلې، 100 روپۍ ما نه پوره لګېدلې. بل لوري ته په تورخم کې د کډوالو چارو مسؤل ګوهر زدران وایي له یادې لارې هیواد ته د راستنېدونکو کډوالو لپاره یې ټولې اسانتیاوې برابرې کړي. کوم کډوال چې د پاکستان طرفه راځي که نه خو دا 2 ورځې کې کډوال زیات زیات شوي دي. تاسو خپله خبرې چې تقریبا نن موږ کډې لرو د 45 خواوشا کې کډې لرو، نن فامیلونه لرو، نو دغه دپاره موږ په د 8 میاشتې کې د اسلامي امارت مسؤلینو موږ دلته یو ټیم د کرونا سیستم کې پاس ورته زیات کړی دی، سپرینو کې هم ښه غولی دی، همدارنګه هم د ټي بي یو ټیم نوی ټیم راوړی دی چې په دې کې فیمیل او میل دواړه سټاپونه دي، همدارنګه یو کلینیک چې موږ دلته خپله د اډا کې لرو که نه، دلته دا کوم خلک چې راځي دغه ابتدایي تداوي دلته د موږ سره کېږي. د هغه په خبره چې روغتیایي خدمتونه او نور هغه څه چې تازه راستانه شوي کډوال ورته اړتیا لري برابر دي او د راستنېدونکو کډوالو لپاره یې ان ځانګړی روغتون ورته برابر کړی چې ښځینه او نارینه ډاکټران پکې شتون لري. سپرینو کې ته موږ 3 ټیمونه اضافه کړي دي او په د 8 میاشتې کې، او بل موږ د خپله د مهاجرین د وزارت د موږ د امریت خپله په سپرینو کې یو نوی ټیم موږ هلته فعال کړی دی چې هلته پاس دوی چې کوي چې کوم ځینې کډوال د موږ څخه مس نه شي، هغه ټیم موږ تقریبا سهار د 6 بجې نه هلته کار شروع کوي، د ماسخوتن تر 9 بجې پر هلته کار کوي، نو موږ دلته زمینه مساعده کړې ده چې 24 ساعت د کډوال دپاره کار وکړي او دا خلک بیا موږ آی ایم ته معرفي کوو، آی ایم نقدي مرسته او همدارنګه خوراکي مواد شپه د شپې دپاره وتکونه دا ورته تهیه کړي دي. زدران همدارنګه په خپلو خبرو کې وایي په کور دننه او نړیوال موسسات د له تازه راستنو شوو کډوالو سره په مینو آبادولو او نورو برخو کې د پام وړ مرستې وکړي. هغه همدارنګه وایي د یادو کډوالو ماشومان چې په جلا وطنۍ کې د مدرسې او مکتبونه پاتې شوي اوس ورته باید خیریه ادرسونه زمینه برابره کړي، ځکه د اکثره راستنو شوو ماشومانو عمرونه زیات دي خو لا یې د مکتب او مدرسې پر وره پل نه دی ایښی. خو موږ د خیریه بنسټونو او موږ د وزارت نه دا خواهش دی چې هغه کډوال چې دلته راشي او موږ د کوم فرمونه ورکړو که نه هغه باید دوی تحقیق کړي، ځکه چې دلته دوی دپاره داسې پروژې هلته تطبیق شي چې په آینده کې دوی په باندې کار وکړي، ځکه د موږ ابتدایي مرستې چې دي دومره دوی دپاره کافي نه دي د آینده دپاره که نه، نو کوم مؤسسات چې دي هلته دوی باید تحقیق کړي او دوی ته پروژې تهیه کړي او خیریه بنسټونه باید په دوی سره وګرځي، ځکه چې موږ ادرس هم اخیستی دی
دی او تلیفون نمبر یې موږ اخیستی دی. نور مهمه خبره دغه ده که نه چې د خلکو ته د کار زمینه برابره شي او دوی ته مدارس د بچیانو دپاره او مکتبونه باید دلته برابر شي او مکتبونو کې داخل شي. له کله نه چې اسلامي امارت واک ته رسېدلې په زرګونو کډوال د تورخم له لارې راستنې شوي خو په دې وروستیو کې د کډوالو د بیرته راستنېدو پروسه له بل هر وخت ډېره چټکه شوې او هره ورځ د تورخم دروازې له لارې لسګونه کډې راستنېږي او د مهاجرت د ژوند سختې او تنګې شپې پای ته رسوي. سحرګل هوریت راډیو ننګرهار.